آماده؟ 1 2 3 شروع. السلام علیکم ګران اوریدونکو، روڼ سهار خپرونه مو را شروع کړې ده. څنګ ته مې ګران همکار چنار صاحب محترم ناست دی چې نن به تاسو ته د ژمي اړوند ځینې توصیې درکړي او د ژمي اړوند به ستاسو سره خپل معلومات شریکوو. تاسو به زنګونه راته ووایئ خپرونې ته، د خپرونې شمېرې سره تاسې بلد یاست. نو راځم خپل همکار ته. نو چنار صاحب محترم بیخي آماده ناست دی، راته زما وختي راغلی دی. سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست او د یخ په تر دا دمه په خیر باندې تېرېږي. مننه، ژوندی اوسې. تا څه نه دی اظهار صاحب؟ مال دا ستا غاړې ته مو کتله، ماشاءالله ډېر ښایسته غاړه دې اغوستې ده او خورا ښه کورتۍ دې ورسره اغوستې ده. بس دا نو یخ دی، نو یخ په بل شي نه راګرځه، یخ سره وای نه کېږي. بلکل دغه در واخله، دغه میوهدانۍ در وڅکوه. مننه، خیر اوسې. میده خوراک هم کوه، دغه به هم کوو ملګرو سره اورېدونکو سره. دا څومره ښه کاجو دي، دا د کومه ځای راوړي دي زر صاحب؟ دا د لږ بازار کې پیدا کېږي. خیر کاجو به هم خورو ملګرو، کاجو څه ناڅه ګرم دي، په دې خاطر مې میلمه ته یا ملګري ته ایښي دي چې یخ یې راڅخه ونیسي. دغه بخارۍ در وڅکوه، بخارۍ ته کښېنه. بس و یا بخارۍ نو بس داسې ده، بلا د سره مې زړه غواړي چې ګوډۍ بنده کړم، ځکه چې په دا یخ کې به ستاسې خولې راباندې راوستل. رښتیا هم ملګرو، تاسې باید تاسې هم شاید په ډېر یخ کې یاست یا مثلا د کورو څخه راوتلي یاست، په خپلو کارځایو کې به بوخت یاست، یخ به مو کېږي. دلته په سټوډیو کې بخارۍ چالانه ده، داسې ښه ګرمي یې جوړه کړې ده چې ګوډۍ مو زړه غواړي چې دروازه خلاصه کړو.